قدرمن لیدونکو بیا هم هرکله ستړي مشئ او د رمضان مبارکې میاشتې څلورمه روژه مو هم ډېره زیاته مبارکه او بختوره شه. نن خپرونه کې د روژې په لومړۍ لسیزه باندې بحث کوو، د دې فضیلت باندې خبرې لرو، څنګه چې د رمضان مبارکه میاشت په 3 لسیزو باندې ویشل شوې. لومړی د رحمت، دویمه د مغفرت او دریمه عتق من النار، د جهنم د اور څخه د نجات. خدای تعالی دې موږ ټول مسلمانان په دغه 3 لسیزو کې د رحمت، د مغفرت او د جهنم اور څخه د نجات په برخه کې شامل کړي. په دې برخه کې بحث لرو، خبرې لرو چې د روژې لومړۍ لسیزې فضیلت په دې کې د کړنو، د کارونو، د ځینې اعمالو، د عباداتو هغه افضل درجات چې دي، څه ډول دغه لسیزه کې ځان عیار کړو، برابر کړو او هغه عبادات پکې ترسره کړو. د همدې موضوع د بحث لپاره سره له ترکیې څخه د بشري ودې او پراختیا متخصص او نړیوال ټرینر دکتور صاحب حیات الله عتیق صاحب را سره پروګرام کې دی او دا موضوع ورسره بحث کوو. دکتور صاحب هرکله ستړي مشئ، څلورمه روژه مو هم بختوره شه. څخه محترم مننه ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو او لیدونکو د سهار په خیر وي او ټولې روژه مبارک شه. کورودان ډېره مننه. نه پوهېږم ترکیې کې به موسم څه ډول وي؟ روژه هم ده، آیا هوا هلته هم برابره ده، مناسبه ده، د کابل په څېر ده که بدله ده؟ دلته ډېر ښکلی موسم دی، ډېر ښکلي بارانونه دي څخه محترم. بله. او هوا نه ډېره یخه ده او نه ډېره سړه ده، الحمدلله ښکلی موسم دی. بله، یعنې ښکارېږي داسې چې روژه کې به نو بیا لږ او تنده ډېره نه وي نو؟ ولا روژه کې خو باید لوږه او تنده وي. یوه د روژې هغه ناسم اړخ چې موږ تاسو متاسفانه پټې ډېرې زیاتې مړوو او پیشنهادي باندې ډېره زیاته ډوډۍ خورو، نو بیا ورباندې نه پوهېږو چې تر څو چې ماښام پورې رسېږي زموږ ستاسو هغه انرژي وي. نو باید لږ احتیاط وشي د خوراک او د څښاک سره، چې تر څو د روژې هغه یو اساسي هدف او موخه چې هغه د غریبو او د بېوزلو خلکو سره هغه ځان برابرول دي او د هغوی د ځان د حالت نه ځان خبرول دي، هغه هدف او موخه هغه شي محقق شي. سوای محترم. بله، ډېره مننه. غواړو په همدغه ټولو باندې بحث هم وکړو چې روژه کې هغه کړنې، هغه اعمال، هغه عبادات چې هغه اړین دي، مهم دي، په دې کې د ترحم مسله، د شفقت مسله، د ژبې اصلاح، د بد عادتونو ترک یا داسې نور وغیره غیره مسایل او موارد. لومړۍ لسیزې ته که راشو دکتور صاحب، چې رمضان مبارکه میاشت په 3 لسیزو ویشل شوې ده، لومړۍ لسیزه کې خوشبختانه موږ قرار لرو. لومړۍ لسیزې فضیلت او هغه افضله درجات په دې کې څه دي؟ صفا محترم، ټوله روژه رحمتونه او مغفرتونه او د جهنم د اور نه د غاړه بچ کېدو میاشت ده. دې کې شک نشته چې د لومړۍ لسیزه د نورو ورځو سره توپیر دغه دی چې د انسان ټول دغه سیستم د ژوند بدلیږي. بله. نو انسان روژه کېږي او هغه چې مخکې د روژې نه یو قسم ژوند دی او وروسته بیا بل قسم ژوند جوړېږي، د شپې راپورته کېږي پیشنمي دپاره، او دا چې الله جل جلاله ته ډېر زیات ورلنډېږي. او مخکې د دې نه چې روژه را داخله شي، د دې دپاره خلک ډېر زیات خوشحالیانې کوي. حتی صحابه به 6 میاشتې د روژې لپاره به دوی خوشحالي کوله، او کله به چې بیا روژه ختمه شوه 6 میاشتې به دوی بیا خفه وو او دغه دعاګانې به کولې چې خدای زموږ روژه قبوله کړي، او دغه دعاګانې به مخکې د روژې نه کوله چې خدای موږ ته په شعبان کې، په رجب او په شعبان کې برکت واچوي، موږ ورسوي رمضان ته. ځکه ډېر زیات خلک دي چې زموږ ستاسو بعض دوستان دي صفا محترم، تېره روژه کې موږ سره اوس نشته. د روژې هغه اساسي موخه چې ده هغه د خدای جل جلاله نه یاره ده. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرض کړی شوې ده ای مسلمانانو، ای مؤمنانو، په تاسو باندې روژه لکه څنګه چې فرض کړی شوې وه ستاسو نه په مخکې ملتونو باندې. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې تاسو د خدای جل جلاله نه ویرېږئ. او بیا تفصیل ورکوي چې ایام معدودات، دا یو څو ورځې دي. نو که څوک کولی شي جوړ وي، صحت وي او هغوی په حضر کې سفر کې نه وي، نو هغوی د روژه ونیسي. او روژه د قرآن کریم میاشت ده. د رمضان مبارک میاشت په قرآن کریم کې په ډېر صراحت باندې ذکر شوي، او د نورو میاشتو چې 12 میاشتې دي هغوی ته اشاره شوې چې اشهر الحرم باندې په نورو لفظونو باندې الله جل فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بله.
د روژې مبارکه هغه میاشت چې په دې کې قرآن کریم را نازل شوی نو د روژې هغه لویه موخه چې د صفای محترم هغه د الله جل جلاله نه یره ده بله چې موږ تاسو د الله جل جلاله نه وډار شو. رسول سلام هم په ډیرو زیات احادیث شریفونو کې د روژې د فضیلت په ارتباط باندې موږ تاسو ته الحمدلله رب العالمین ډیر زیات لارښوونه کړې. یو اساسي نقطه چې زغړم ورته اشاره وکوم هغه دا چې موږ تاسو د روژې په ارتباط باندې زیات خبرې اورو. صفای محترم علماء کرام الحمدلله چې په مسجدونو کې په جمعاتونو کې او ځای په ځای باندې بعض منشورات موږ تاسو له ډیر زیات معلومات لرو. خو یو اساسي خبره چې زغړم هغه باندې ډیر زیات ترکیز او تمرکز وکوم هغه دا چې د ګناه مسله ده. بله رسول صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته درې زیر راکوي وایي چې من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چې روژه ونیوه د ایمان په بنیاد باندې ونیوه د اجر په خاطر باندې ونیوه الله جل جلاله غفر له ما تقدم من ذنبه ټول ګناهونه ورته بخښل کیږي. بیا الله جل جلاله وایي چې تراویح وکول قیام الليل وکول ټول ګناهونه ورته بخښل کیږي. او درم زیر کې دا وایي چې ليله القدر شپه هغه درکړای شوی هغه ته ټول ګناهونه بخښل کیږي. البته ليله القدر په اخره لسیزه کې ده. هدف دلته دی چې زمونږ استادو او زمونږ استاد د پروردګار تر مابین چې یو عقد دی یو خند دی او زموږ تاسو اعمال نه پورته کیږي هغه ګناه ده. یو بل حدیث شریف کې راځي وایي چې یو انسان چې کله ګناه کوي په زړه باندې یو تور نقطه یو داغ ایښودل کیږي. ګناه په قلب باندې تور داغ، ګناه په قلب باندې تور ټکی، ګناهونه په قلب کې تور ټکی. ځکه هم قرآن کریم وایي چې لهم قلوب لا يفقهون بها. په حقیقت کې خو باید قرآن کریم داسې فرمایلی وایي چې لهم عقول لا يفقهون بها. ځکه دغه عقل چې دی د عقل وظیفه او دنده دغه چې هغه معرفت او پیژندل او دغه مسائل دي. بله نو ځکه خو عقلي مسائل نشته. اوس اوسنۍ څېړنې وایي چې په قلب کې د انسان 40 زره عقلي او عصبي خلایا دي. 40 زره عقلي او عصبي خلایا دي. نو کله چې د انسان زړه په ګناهونو باندې تور شي بیا سبحان الله بیا درک نه کوي. موږ تاسو که په پښتو کې یو متل لرو چې د فلانکای سره زما په زړه باندې راغی د اول ځل زما ډېر خوښ شو. هغه علت هغه دی چې د انسان په زړه کې 40 زره عقلي او عصبي خلایا دي. یو انسان زړه ته څوک داخليږي یا یو بل انسان دی وایي ولا په د لومړي ځل باندې زما خوښ نه شو هغه عقلي او عصبي کوم خلایا چې د هغې نه دی خوښ شوی. نو زما هدف دغه دی چې یو اساسي کار دغه دی چې په رمضان کې د ګناه نه باید موږ تاسو لرې شو. بله هغه ګناه ده چې موږ تاسو د الله نه لرې کوي. دا ګناه ده چې موږ تاسو زړونه توروي. دا ګناه ده چې موږ تاسو حتی د شهوت او د شیطان سره هم لوی کوم شیطانان چې دغه په ګناه په رمضان کې تړل شوي دي. خو د خوراک شهوت شته، جنسي شهوت شته او هغه مرده شیاطین خو تړل شوي هغه نور کوم واړه شیطانان چې دغه خو د انسان سره شته. دغه راځي چې تصمیم ونیسو چې زموږ تاسو دغه روژه دغه رمضان په دې کې ګناه ونه کوو. بله طبعا دا مستحیل خبر ده. اصلا دا ممکنه خبر نه ده چې انسان ګناه ونه کوي. ځکه موږ تاسو پیدا شوي یو انسانان یو او ټول غلطیان لري. کل بني آدم خطا و خیر الخطائین توابون. د موږ تاسو نه حتما ګناه سره وایي. دا کار اصلا ممکن نه دی چې موږ تاسو نه ګناه ونشي. انسانان یو بشري ګناه رانه کیږي. خو راځي على الاقل دغه یو تصمیم ونیسو قدرمن صفای صاحب محترم ولیدونکو چې په دې روژه کې په رمضان کې زموږ تاسو نه ګناه سره ونه وایي. ډېر زیات کوشش وکړو. خپل سترګو ته متوجي شو، خپل غوږونو ته متوجي شو، خپل خېټو ته متوجي شو، خپل نور اندامونو ته متوجي شو، حتی خپل پښو ته متوجي شو چې موږ چیرته ځو موږ تاسو کوو. د موږ تاسو په روژه کې د موږ تاسو هغه عام تقلیدي مفهوم دغه دی چې موږ تاسو د خپل د خوراک او د څښاک نه موږ تاسو خپل ځانونه بند کړي وي. نسوار نه کوو، سګریټ نه وایو دروازې د پروژه کې او خوراک نه کوو، څښاک نه کوو. خو زموږ تاسو ژبې روژه نه دي متاسفانه. زموږ تاسو سترګې روژه نه دي. زموږ تاسو نور اندامونه متاسفانه چې روژه نه دي. راځئ یو جدي تصمیم ونیسو چې د ټول نه مخکې د خپل قلب روژه وکړو. خپل زړه موږ تاسو روژه کړو، خپل ژبه موږ تاسو روژه کړو، د ګناه نه موږ تاسو ځان وساتو. تاسو یقین وکړئ چې دغه ګناه انسان د لپاره د هلاکت لپاره کش کوي. دغه ګناه ده چې انسان متاسفانه ډیر زیات په قدر کې خښ نه ورته لګل شوی د انسان د ګناه په وجه باندې د ورته محرومېږي. کله چې الله ډاکټر صاحب بچای بله ډیر بخنه سره ډاکټر صاحب زه غواړم همدغه ځای کې پاتې شم. تاسو مخکې ویل چې هغه روژه چې په څه ډول لازمه ده او څه ډول د روژې تعریف ده چې روژه یوازې خوراک او څښاک نه منع کېدل نه دي بلکې هغه څه چې د اورېدو وړ نه دي هغه وانه ورو، هغه څه چې د لیدو وړ نه دي هغه ونه ګورو، هغه څه چې د ویلو وړ نه دي هغه
ونه وایو. دغه لومړی لسیزه چې د رحمت لسیزه ده د یو مسلمان لپاره د نوي پیل لپاره څومره غوره فرصت دی چې اورېدل، لیدل او یا هم ویل هغه څه چې نامناسب دي له هغې ځان وساتي او بالاخره ځان د روژې سره عیار کړي. قدرمن صافی صاحب دا حدیث شریف ډیر زیات مشهور شوی چې رمضان لومړی لس ورځې چې د رحمت او دویم وسط چې د مغفرت او دریم چې دی هغه عتق من النار. دا حدیث شریف ضعیف دی متنا او مفهوما. دا حدیث شریف ضعیف دی، ډیر زیات استفاده کیږي په کتابونو کې. ما مخکې تاسو ته اشاره وکوله ځکه رمضان ټول رحمت ته زړګی او رمضان ټول مغفرت دی او د رمضان ټول شپې د عتق من النار د جهنم د اور نه د ځان بچ کېدو. نو دا تخصیص لس ورځې لومړی رحمتونو ته دا کار درست نه دی. د دې معنا دا چې په لس ورځو کې رحمت شته او په شل ورځو کې نور کې رحمت نشته. په دویم لسیزه کې مغفرت شپې ورځې په دې کې رحمت نشته، په دې کې عتق من النار نشته. دا د نور احادیث سره په ټکر کې راځي. نو دا چې موږ تاسو ته وکړو چې دا درې لسیزې ټول رحمتونه دي او د مغفرتونه دي او د جهنم د اور نه د عتق من النار. البته لومړی لسیزه دغه ده چې په دې کې انسان ډېر فرش وي، ډېر تازه وي. که موږ تاسو فکر وکړو اوس صافی صاحب مسجدونه ډېر ډک دي او خلک ډېر زیات په جوش کې دي او ماشاءالله په مسجدونو کې ځای نه کېږي. ځوانان زموږ تاسو الحمدلله رب العالمین موږ تاسو ګورو چې هغوی ډېر زیات تشویق کیږي. ورو 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 بیا د مسجدونو حالات هم لږ ضعیفه کیږي او بیا په اخر لسیزه کې به خلک د اختر د آمادګۍ په خاطر باندې بیا ډېر زیات مشغولېږي، بازارونه ګډه کیږي، مسجدونه لږ لږ فارغېږي. نو هدف دغه دی لکه څنګه چې موږ تاسو یو مېلمه په ښه انداز کې استقبالوو نو باید کاملا دغه مېلمستیا تا هر پورې همداسې وکوو. ځکه یو مېلمه موږ تاسو ډېر ښکلی استقبال کړو، په اول وخت کې ډېر زیات موږ ورته د کور نه را بهر شو او ښه خوراکونه ورته آماده کړو. یا بیا وروسته دغه مېلمه چې موږ تاسو درې ورځې پاتې کېږي په دویمه ورځ باندې مېلمستیا کې لږ کمزوري وشي نو هغه مېلمه هم طبیعي خبره ده چې خفه کېږي. بله ډېره مننه دکتور صاحب. یعنې بحث دا دی چې لومړی لسیزه څه دویمه لسیزه څه دریمه لسیزه مهمه دا چې په ټولو کې موږ ځان عیار کړو او دا زموږ لپاره یو نوی پیل دی چې خپل هغه کړنې اعمال پکې اصلاح کړو. یو بله پوښتنه چې وخت هم راسره ورو ورو کمیږي، دغه روژه کې د دعا قبلېدو په مناسبت هم له تاسې اورو، هم د قرآن سره اړیکه. مخکې هم تاسې د قرآن آیات بیان کړو چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د دې ترڅنګ بیا موږ وایو چې انا انزلناه في ليلة القدر، کومه چې د قدر شپې سره تړاو لري د قرآن کریم د نزول برخه. قرآن سره اړیکه ټینګول په دغه ځانګړې توګه رمضان مبارکه میاشت کې څومره اړینه ده، څومره مهمه ده، ځکه چې عملونو بدلې څو چنده، که ښه عمل که بد عمل د دواړو هغه بدلې هماغه ډول حسابېږي. دقیقا صافی صاحب محترم د روژې آیتونو ته که موږ تاسو وګورو شهر رمضان وروسته چې بیا الله خبره کوي، الله فرمایي چې واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله جل خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې چیرته زما بندگانو ستانه پوښتنه کوله چې زه عبادي عني زه چیرته یم، ورته چې زه لاندې یم، نو زه د دوی دعاګانې قبلوم، د دوی دعاګانې قبلوم. نو هر څه دعا چې موږ تاسو وکړو الله جل جلاله حتما هغه موږ تاسو ته قبلوي. کومه دعا چې چېرته عاجله قبول نشي نو هغه الله جل جلاله په خپل حکمت باندې هغه شی موږ ته نه راکوي، خو هغه موږ تاسو ته بې ذخیره کېږي. او د قرآن په ارتباط باندې خو روژه د قرآن کریم میاشت ده او په دې کې قرآن کریم را نازل شوی، د قرآن کریم تدبر او د قرآن کریم په معناګانو باندې ځان پوهول او د قرآن کریم حفظ کول او د قرآن کریم سره ملګري کول، ځکه د قرآن کریم زموږ تاسو لپاره یو کتالوج دی. قدرمن صافی صاحب الله موږ ته تاسو ته قرآن را لېږلی چې موږ تاسو څنګه خپل ژوند تیر کړو. زموږ تاسو لپاره د مبارک شریعت چې موږ ته راغلی الله جل جلاله د قرآن کریم د آیتونه راته نازل کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم دا مبارک احادیث دي. او موږ تاسو بیا خپل الحمدلله په حنفي مذهب کې د کړکۍ نه چې موږ تاسو خپل دین ته موږ تاسو ګورو، دا د الله جل جلاله طرف نه یو لوی انعام دی په موږ تاسو باندې شوی الحمدلله رب العالمین. نو دغه د روژه د قرآن کریم میاشت ده، د قرآن کریم سره باید موږ تاسو ډېره زیاته ملګرتیا وکړو او د قرآن کریم موږ تاسو په خپل ژوند کې عملي کړو. ځکه صحابه به حتی یو سرعت په ډېر زیات وخت یادولو تر هغې پورې تر څو چې د قرآن کریم په د آیاتونو باندې به دا عمل نه وکړی نو بل چېرته انتقالېدو نه. الحمدلله زموږ ستاسو په هېواد کې ځای په ځای ختمونه کېږي، قاري صاحبان ماشاءالله تبارک الله چې هغوی ختمونه کوي او مسجدونه زموږ ستاسو ډېر ډک وي، خو
راځي چې د قران کریم د کوم پیغام چې موږ تاسو راغلی په دې باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. قران کریم صرف تعبدي کتاب نه دی چې موږ تاسو په مانځ کې په تراو کې په تلاوت کې موږ تاسو وکړو نه. قران کریم باندې موږ تاسو باید عمل وکړو. په قران کریم کې الله جل جلاله موږ تاسو څه فرمایي هغه باندې عمل وکړو. بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بله ډاکټر صاحب ډیره مننه. یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د زړه د نرمښت مسله په ځانګړې توګه د رمضان مبارکه میاشت کې چې دلته د ترحم مسله ده، د شفقت مسله ده، د په نفس باندې د کنټرول موضوع ده، د دې ترڅنګ د تقوا د پیاوړتیا سبب کیږي. زړونه باید څه ډول په رمضان مبارکه میاشت کې نرم کړو؟ مرګ یاد کړو، هدیرو ته لاړ شو، خپل هغه دوستان یاد کړو چې تیر رمضان کې زموږ تاسو سره وو او نن د موږ تاسو سره نشته. هادي اکثر من هادم اللذات. رسول الله فرمایي تاسو ډیر زیات مرګ یاد کړئ. او د قران کریم دغه کوم آیتونه چې د جهنم نه خبره کوي او جنت نه خبره کوي په دې کې موږ تاسو ډیر زیات باید تدبر وکړو. وژاړو او موږ او تاسو الله جل پیدا کړیو، حتما به موږ تاسو هم الله جل ته ورزو او یو توبه نصوح او باسو، یو نوې صفحه الله سره خلاص کړو. ګناه رانه کی لکه مخکې چې ما وویل، خو خیر الخطائین توابون، بهترین د ګناهګارانو هغه دي چې توبه وباسي. الله زموږ تاسو نه ټول توبه قبلوي، زموږ تاسو ټول ګناهونه راته عفو کوي. توبه ته هو په قبلګي چې ما لم یغرغر، تر څو چې انسان رسا نه وتلی نو راځي یو فرصت دی و نوې صفحه خلاص کړو او موږ تاسو خپل ابدي ژوند په خاطر باندې موږ تاسو کار وکړو. بله ډاکټر صاحب ستاسو خبرو مطابق یو بله پوښتنه هم رایاده شوله، دا به وروستۍ چې دغه د توبې د قبلېدو او البته د دعا د قبلېدو ډېر خلک په دې باور دي چې دغه د افطار ته نږدې وخت دغه وخت کې الله تعالی د انسان او د مسلمان دعا ډېر ښه او ژر یې قبلوي. آیا همدغه وخت ورته ځانګړی دی که نه؟ یعنې د تیر هغه خبرو په ترتیب چې موږ د لسیزو اړوند ویله چې هغه تاسو یادونه وکړه چې دغه حدیث یو څه ضعیف دی، دلته هم داسې څه شته؟ رسول الله فرمایي للصائم فرحتان، فرحة عند افطاره او عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. د روزدار لپاره دوه خوشحالۍ دي، یو دا چې دی روژه ماته کوي او بل چې دی خپل الله سره مخامخ کیږي. روژه د میاشت چې دا د الله میاشت ده، الله جل جلاله ورته خپل بنده ته انعام ورکوي. البته ټول وختونو کې روژه قبلېږي، خو د غروب وخت او د افطاري وخت ډېر زیات مهم دی. صفه محترم چیرته شمشاد کې اوس اعلان وشي چې بهترین کارمند ته موږ ما ورکو جایزه ورکو د میاشت په اخر کې یو بل شرکت کې خلک څومره زیات مسابقه وکوي. نو الله خپل اعلان کوي چې اصوم لي وانا اجزي به، روزه ما ده زه خپل ورته اجر ورکوم بغیر د ملایکو نه. نو راځي چې مسابقه وکوي چې الله جل جلاله دغه لوی کوم انعام چې موږ تاسو په نظر کې نیولای دي موږ تاسو ټول. بله ډاکټر صاحب ډیره مننه.